مشاعره کې ورسته شاعر مو پاتې تاسو ټول پوهیږئ چې څوک دی هغه د ټولو د زړونو شاعر متي الله تراب دی په دې بیت ورته تاسو په درون استقبال کې بلنه ورکوم چې سره د بغاوت جانان ارته تڼۍ ګرځي تعجب نه دی په دې دومره رقیبانو کې ژوندون متي الله تراب راځي تاسو په درون استقبال کې دا تلپاتې رب پر تلپاتې قائمه دایمه نامه فعل کو د هر سلام مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وخت اخر دی تاسو هم تک شوي له مقدمې راتېرېږو هر هغه څه چې له تاسو سره شریکوو هغه درته مخ ته ږدو. دلته زما استاد ناست دی چې هغه ژوندی تاریخ دی هغه څو توکي دي چې د ده د مونږ فقط رنګ ورکړی دی یا مو کوشیر کړي دي. لوی استاد حبیب الله رافي د ده په اجازه د ټولو دوستانو مشرانو وخته تا خواس وکړلو ورک دې کړم وخته تا خواس وکړلو ورک دې کړم بیا دې کړم خزان خورې خزلې شو او زه د خپل خالق په پیرزوینه بیا تخم وم راشد شوم پاپلې شوم دا لوړ ژورې پر ماډه کې دي بیا هغه پښتون ولې کابل شو. غزلو ستا په انتظار مې ګیره سپینه شوه او یاره لیونی شي لیونی شومه نه د دې هنر پښتون ټټر کړمه نه خوشحال خانه او باچا خانه شومه نه د حمزه غونتې غزل کړمه نه بشم خادم نه بختانه شومه او وخت د خپل اصل نه د لری کړم نه اندړ نورزه نه بیٹانه شومه او نه ګجر عرب شاړې بلوچ شومه نه شومې سبزه نه دورانه شومه او نه وردک زادران بنگال زازه بنگخ نه شوم برانه نه کوزانه شومه او ماته د تعالوت زمانہ یاد ده. استاد خدای ته اشاره وکړه چې دا زیا باندې 50,000 کاله 50,000 کاله ژوند تیر شوی دی ماته د تعالوت زمانہ یاد ده. زه وګورئ دومره پخوانی شوم نه مې د ولپت غونتې ولپت وکړو نه به شمومن نه لغمانه شوم نه مې د ولپت غونتې ولپت وکړو نه به شمومن نه لغمانه شوم او نه مې د قمصو په سکو وزانګل نه پانزې پوندې نه شرنګانې شوم چپ شم که ووایم ستا پر نوم کتاب اړوم د معاصر تاریخ د نیمه پیړۍ باب اړوم لکه یعقوب په سترګو ړوند شلو زړه چیرې شلو د انقلاب ویښته سپین شوي دي سپین ګیری شلو پر تا د ډیرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې دا نظم دوی سي په قندار کې ویل شو معامله پته او تاریخوالي وختل زه څنګه ته شوم البته بشپړ نظم تاسو دغه ته وخت اقدم پرتا د ډیرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې لکه سپینغر په ملا وهلې کشمیر کوکړې اهل کهول د پرګنیو د مشرانو سره هر کله وایو په خیر راشي د یارانو سره اکا نا وخت مو کړ ډیر ځن مو په لارو وستو مونږ ډیر چغې وکړې مونږ ډیر انتظار وستو نو پایز منګل مامور غیور و ادم خان مو سکړ احسان الله ملا عمر او ملا برجان مو سکړ صلح مو وکړه صلح مو وکړه خمو وکړل په وخت یې راخوا خو چې رسته عقل رومبه وي بیا ډیر راخوا صلح کې ګټه صلح مو وکړه خمو وکړل په وخت یې راخوا خو چې رسته عقل رومبه وي بیا ډیر راخوا صلح کې ګټه او تاوان دوړ اقتباس اوزي صبر اورې لاستا او صبر د لاس اوزي استاد جنگ خپل پریکړه کوي خپل ځان تلارو باسي لا تاو باسي لسانه لا باغیارو باسي لوی سودخواره لوی شرط وهونکي د کوټګرو لاسته او د جنگ ترشا د بلا لوی جوارګرو لاسته د لوی پښتون پکور د وینو دارنګ نه بنديږي جګړه بوي جګړه روانه ده جنگ نه بنديږي په یاد بوي چې نه په دوی نه په هغو کیږي
په یاد مو وي چې نه په دوی نه په هغو کېږي په محلونو کې نه دین او نه پښتو کېږي هغه د فقر او غربت ناره ترې ډېره ښه وه د یو سپېڅلي بغاوت ناره ترې ډېره ښه وه په کور بېدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه سلو کې اتیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه خوب دې لیده چې د چا په کور بېدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه سلو کې اتیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه خوب دې لیده چې د چا لاس کې مې ګریوان پاتې شو پوره مې نه کړلو ارمان مې په ارمان پاتې شو دا څه چې وایم دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم لا به په دې رښتیا ومرم لا به رښتیا وایم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم او لا به په دې رښتیا ومرم لا به رښتیا وایم موږ هم خبرېږو یو او بل راته حالونه وایي له عرق تر موږ را رسېدلي راپورونه وایي چې دغلته 10-12 جمهوریت جوړ دي له ګلخانۍ او مرمرینې ماڼۍ پرته جوړ دي وایي چې دغلته 10-12 جمهوریت جوړ دي له ګلخانۍ او مرمرینې ماڼۍ پرته جوړ دي دوستم دانش عطا بلبل جمهوریتونه نه دي اتمر جرأت د دوی په خیل جمهوریتونه نه دي دوی ځان ته خپل تجارتونه او فرمانونه لري اسلام آباد او تر مشهد اوږده لاسونه لري دا پر کونجو ویشلی زور به وایه ځواک پاتې شي دا یو خپلواک په دې کې څرنګه خپلواک پاتې شي د کاکا ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي د علم ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي ما سره خپل وزیر وکیل معین جنرال په جنگ دی والی رئیس ډاکټر قاضي او څرنګوال په جنگ دی چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ د سرونه چې مو خرڅ شي سر 50 ساتئ د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند ستا د وعدو لارې ته ګورم دې لارو خوړم عمر مې تیر ویښته مې سپین شول انتظار وخوړم هغه به وشي دا به وکړو ته بېغمه اوسه موږ بیا راځو ته همدې تمې ته په تمه اوسه دوی سره نشته خوشحالي د خوشحالۍ تمه ده دا تمه خره دا تمه سپۍ ده دا لولی تمه ده سیاست شهرت ځان مړونه او خپل جیب دی دلته سیاست درواغ سیاست دوکه سیاست فریب دی دلته تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکې دي غله په لار دي ګورئ تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکې دي غله په لار دي ګورئ بل ته پلار د بل پلار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان بل ته پلار د بل پلار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي یو رمضان او ورسره مل 13 وکیلان دا پر اختیار د دې هیواد د دې ولس وکیلان ما بندیوان کوي ما یو لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما بندیوان کوي ما دې لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما د مزدور د تن خولي ترشي مالګي څکلي ما بیت المال خوړلې ما د ولس وینې څکلي یا حق راوبخئ خپل یا ما په دار وځړوئ ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ دا په ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي دا به ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي زما ترزنه شمشیرزنه باهمته پلاره بیرغ نښان شمله د هسکه تر قیامته پلاره دغه خوږه اوږده قصه شپه تر سهره وکړه ما ته زما د ازادۍ قصه له سره وکړه
خوښ شئ چې دا لوی احمد شاه دی که خوشحال غږیږي میرزمان خان سید اکبر خان که سید جمال غږیږي وایي چې موږ تر شا نه توپ او نه جازونه پرېښي موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښي نه چا په سوال نه چا سوغات کې ازادي راکړې نه چا خیرات نه چا زکات کې ازادي راکړې دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم څه مې موندلي دي څو نور مې وفادار پکار دي ګرځم مرګرو څو سړي رانه د کار پکار دي دې ښار لزم څري ګریوان ته تار او ستنه کوم زه اوس پخپو ولاړ یم زه د ځان پوښتنه کوم د دې هېواد جغرافیا و تر سیستانه پورې کویټه چمن او تر خوشحالګړ او بلوچستانه پورې شاید چې بیا د ازادۍ کوم ښار کې شور غږیږي ښکارېږي نه خو په سینه کې مې یو اور بلیږي ستا پر ګولو ویش د ټټر بلا بلا واخلم پر ازادۍ مات شوي سر بلا دې بیا واخلم ملالۍ ډېرې دي خو ستا هغه ټپه ګرانه ده بې له ټوپکه پر دا ملک کې ګزاره ګرانه ده او زه دې خفه یم خو چې ټنډه دلالي سمه وي چې ازادي وي او له سیال سره سیالي سمه وي همدومره بس نور څه ویلو ته حاجت نشته دی پر مخ د ځمکې له دې پورته بل نعمت نشته دی نمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم نمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم زه لږ په ځان ژاړم او زه د خپل ګریوان لمدوم تشه حجره څه کړم ستار منګی یاران نشته دی سږ وچکالي د لل مې نه کرو باران نشته دی ما وکرلې ما خپل فصل په تاوان ورېبدو پوره مې نه کړلو ما خپل ارمان ورېبدو او د خېټې غم دی مجبوري د ملازان رسوم سحر وختي د مزدورانو چوک ته ځان رسوم ګوندې پیدا کړم مزدوري خار لا دې شور لزمه سویمه ورځ ده چې خالي لاسونه کور ته ځم او نن چې راتلم مکۍ ویل په کور کې اوړه نشته دی د کمکۍ تبه ده غوړي او نور خواړه نشته دی دا داما وژلې ده کمکۍ زما له غمه مړه شوه د یوې مړې خېټې ډوډۍ په تمه مړه شوه چې د خوارانو وګلوڅو پیعان ناوري توکاڼه د دا غوږونه به اذان ناوري پخوا لمدې وي خو اوس غبرګو کې اوبه نشته دی دا زړونه کاڼي دي دې سترګو کې اوبه نشته دی زه اوس څوک نه لرم له شا راته نارې نه وهي څوک پاتې نه دي زما پر غم مې نغارې نه وهي زه اوس کوڼ شوی یم غوږو ته مې جرس نه رسي غم دومره سخت کړم چې د غم را باندې وس نه رسي او غم دومره سخت کړم دا څو ټپیزې را سره وې د ګډ حکومت یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا مرستنه نه مری اوسه دا ډېر مزل مې کړی یوه چوکۍ دوه ګټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا بړستنه ای پاچا پښتون ماوین ازبک دی پاچا پښتون ماوین ازبک دی او یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه پاچا پښتون ماوین ازبک دی یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه یو مراور دا بل په خوله دی یو مراور دا بل په خوله دی یو مې کاکا او بل مې لالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي بیا ویلو خو ما مړ کړی یو مراور دا بل په خوله دی یو مې کاکا بل مې لالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دونه بخت کوټه تخت
دې نسکور شه مخ دې پر دواړه طرف تور شه شول او اوبه دې د زړه زور شه او جانکیري خپل کور کې د شور شه موږ لا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي او موږ لا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي لغوږ مې مو ډېره ډېره مننه له تراب صاحب څخه نړۍ مننه چې خپل په زړه پورې شعرونه او ټپیزې موږ ته راواورولې زموږ د غونډې او ننني جشن لومړۍ دوه برخې د ویناو برخه او مشاعره پای ته رسیږي وروستۍ درېیمه برخه مو د ملي سندرو اتڼونو ده استقلال الکوزي ته سټیج ورسپارو دی به موږ سره ملي سندرې او اتڼونه شریکوي سندرغاړي هم راغوښتي دي نو استقلال الکوزي راغواړو دغه د سټیج چارې همدې ته ورسپارو